د مړي دپاره په جنازه کې دعاګانې او ډېرې اهمې خبرې بیان شوي وي تفصیلي چې دا جنازه ولې موږ کوو په مړي باندې حکمت او وجه هغه چې په هغې باندې پوه شوې که نه نو بیا به دې جنازه دغه نه وي دا د یو څو سیکنډو بلکې جنازه به بیا ته کوشش به کوې چې په آرام یې وکړې او زیات نه زیات دعاګانې پکې د مړي دپاره وغواړي. بله دا مسله بیان شوې وه چې جنازې دپاره صرف یوه دعا نه ده چې صرف یوه دعا ده او بس د هغې نه علاوه بله دعا نشي کېدی. دا جنازې کې مسنون ډېرې دعاګانې راغلي دي نو که هره دعا ته ووې او عامه دعا م ووې د خپل طرف نه د مړي دپاره دعاګانې وغواړې دا هم جایز دي. مقصد هغه سفارش کول دي او غوره دعاګانې هغه دي چې کمې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابتې دي ورپسې بیا د صحابه کرامو نه ثابتې دي دا ټول نه غوره دعاګانې دي. بله مسله دا بیان شوې وه چې د تېر شوي یو دعا موږ ذکر کړی و د عوف ابن مالک هغه روایت رضی الله عنه هغه دا وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو جنازه کړې وه او ما ته دا دعا یاده کړې وه. د هغې نه موږ دا مسله ذکر کړې وه چې جنازه په جهر سره کول کله ناکله د سنت طریقه ده په غرض د تعلیم چې دا خلک پوه شي او جنازه یې زده کړي نو اکثر رسول صلی الله علیه وسلم جنازه هغه په پټه کړې ده او کله ناکله یې جهرن هم کړې ده او که جهرن یې نه وی کړې دې صحابي بیا د رسول صلی الله علیه وسلم د دعا څنګه یادوله خو دی چې وی جنازه کوله فحفظت من دعائه او هغه دوران کې چې ما د دعاګانې یادې کړي دي. دویمه دعا چې کومه راوړې د مؤلف هغه حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی او د امام ابو داود راوړی دی امام نسائی هم راوړی امام ابن ماجه هم راوړی دی. هغه وایي صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم علی جنازه رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر په جنازه باندې مونځ وکړو فقال نو هغه جنازه کې هغه مانځه کې دا دعا وغوښته اللهم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا یا الله ته بخښنه وکړي زموږ ژوندو ته زموږ مړو ته وصغیرنا زموږ کشر ته وکبیرنا زموږ لویو ته مشرانو ته وذکرنا وانثانا او زموږ نارینو ته او زموږ زنانو ته وشاهدنا وغایبنا او زموږ حاضرو ته او زموږ غایبو ته اللهم من احییته منا فاحیه علی الایمان یا الله څوک چې ته زموږ نه ژوندی ساتي نو په ایمان یې ژوندی وساته ومن توفیته منا فتوفه علی الاسلام او څوک چې ته زموږ نه مړ کړې نو په اسلام یې مړ کړه اللهم لا تحرمنا اجره یا الله ته موږ د دې مړي د اجر نه مه محرومه کوه ولا تضلنا بعده او د ده نه وروستو موږ مه بېلارې کوه. ها دلته یو دا مسله ده کې اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان یعنی بعض روایتونو کې داسې راغلی اسلام په ځای ایمان دی د ایمان په ځای اسلام دی هېڅ خبره نه ده. خو بعضو کې دا دعا داسې ده اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده د ده نه بعد موږ په فتنه کې مه اچوه هغه هم صحیح دی. او کله چې سړي سره علم نه وي غټ مشکل دی که نه کله چې سړي سره علم نه وي دی کله په روغه مسله باندې رد وکړي لکه اوس دا دعا سړي یاده کړې ده اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده او بیا واورېده چې یاره امام صاحب دعا غواړي اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده وی ګوره جاهل ته ولا تضلنا کوم ځای کې دي نو دا د علم کمی ده د سره ده د علم کمی د علم د کمی لوی نقصان دا دی چې کله سړی په صحیح مسله باندې رد وکړي چېرته به دا سوچ نه کوي چې یاره بس دا زما سره چې څومره علم دی دا کافي او شافي دی بس خبره ختمه شو د دې نه اخوا څه نشته. داسې علما په امت کې تیر شوي دي او ژوندي پکې شتي چې د هغوی عمرونه د اتیاو او یا دې خوا او شا کې دي او په آخري عمر کې د مسلې نه رجوع وکړي
وایي دا کومه مسله چې ما دا 40-50 کاله بیان کړې د هغه کمزورې وه. 40-50 کاله یې بیانوله، اوس څه وایي؟ کمزورې وه. نوې مسله ورته معلومه شو، نوی دلیل ورته معلوم شو. الله یې ذهن ته یو خبره راواچوله چې مخکې د هغه ذهن کې نه وه. نو چېرته به دا سوچ نه کوي چې یاره بس دا زه چې په څه پوه یم بس دا کافي دی او نور څه ته ضرورت نشته. د سا و تو پورې موته علم ته او علماو ته محتاج شو. د سا و تو پورې موته علم ته او علماو ته محتاج شو. دا ډېره ښایسته دعا ده، خو دلته ته یو نقطه ویمه، زمونږ خلکو صرف دکه یو دعا یاده کړې ده او دا یې نیمګړې یاده کړې ده. څنګه نیمګړې ده؟ د اخرنۍ 2 جملې موږ نه وایو، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده یا ولا تضلنا بعده، دا موږ نه وایو. یو خو کمی دا راغی چې موږ نه ښایسته ښایسته دعاګانې هغه پاتې دي، موږ نه دي یادې کړي. کومه دعا چې موږ وایو، موږ په دعا باندې اعتراض نه کوو، دعا خو شتي، خو هغه دعا دې نیمګړې یاده کړې ده. بله دا چې صرف موږ په دې پورې ونښلو، نو په دې کې ګورئ د دې مړي دپاره خاص دعا نشتي. ګورئ ما خو ترجمه وي، تاسو واورېد، یا الله زمونږ ژوندی وبخه، زمونږ مړی وبخه. په دې کې دنه دغه مړی راغی، خو دا خو عامه دعا ده، خاص خو د مړي دپاره نه ده که نه. لکه څنګه چې هغه عوف ابن مالک د روایت هغه دعا موږ ذکر کړې وه، هغه څومره خاص وه. یا الله کور وله د دې کور نه غوره ورکړي، ښځه وله د دې ښځې نه غوره ورکړي، او قبر د عذاب نه بچ کو، یا الله د آخرت د عذاب نه بچ کو، یا الله د ګناهونو نه پاک. داسې دعا خو دلته نشته د هغه دپاره خاص، شتې؟ نشته. بیا موږ دا یا الله زمونږ مشر وبخه، زمونږ کشر وبخه، زمونږ زنانه وبخه، زمونږ نارینه وبخه، دې کې دنه دی راځي، خو خاص دعا خو نشته. ځکه د یوې دعا پورې نښته نه دي پکار. او دغه یو چې پوره یادې هغه داسې ده، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده یا ولا تفتنا بعده. یا الله موږ محرومه کوو د اجر نه، او د ده نه بعد موږ مه ګمراه کوو، د ده نه بعد موږ په فتنه کې مه واچوو. کله نه کله چا د مرګ نه بعد یو سړی فتنه کې پرېوځي یا ګمراهۍ طرف ته روان شي، نو دلته دا سوال کوي چې یا الله دغې نه م ساته. د دویمه دعا شو. دریمه دعا یې راوړې ده د واثله ابن الاسقع رضی الله عنه، او دا روایت امام ابو داود، امام ابن ماجه راوړی. وی صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين. رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو په یو سړي باندې د جنازې لمونځ کو. فسمعته یقول، نو ما واورېده چې دی وی څه فایده دلته ما واورېده، په جهر سره یې کوله. ما تی دا واورېدو، اللهم ان فلان ابن فلان فی ذمتک، یا الله بېشکه پلانکې د پلانکي زوی ستا په ذمه کې دی. دلته که تا نوم واغستو دا مړي صحیح ده، ښه نوم یې تاله نه درځي، بس دغه پوره دغه شان وي، اللهم ان فلان ابن فلان، یا الله پلانې د پلاني زوی. پلانې ته څوک یادې؟ همدغه مړی یادوه، والله ته د هغې پته ده. اللهم ان فلان ابن فلان فی ذمتک، ستا په ذمه کې دی. دې دعاګانو ته غوږ شي، د څومره ښایسته خوږې دعاګانې دي، او موږ ترې محرومه یو. او دا خو لا پرېږده موږ ژوندو ته نه دي یاد، چې موږ ترې محرومه یو، دې دلاسې زموږ هغه مړي غریبانان ترې محرومه دي. لکه چې جنازه کې خو زموږ په مړو پسې موږ ولاړ یو، که نه بهر نه بل قوم راځي، خو موږ ولاړ یو که نه. دا د هغوی بدبختي به ورته وایي، که د هغوی خوشبختي به ورته وایي چې شاته چې کوم قوم ولاړ د هغوی د دعا نه ده یاده، او یو ورته یاده ده، بس د هغې په معنی نه پوهېږي. او دا یو چې هم چاته نه ده یاده، نو هغه یو ځي ته او بل ځي کې پټېږي را پټېږي، ما د دعا نه ده یاده. او نیتونه هغه چې څه نشتي هغې وله پیدا کړي دي، یعنې په څه چې زور ورکول په کار و، هغه زموږ نه هېر دی. خو نیت یادوه، نیت د جنازې هغه دا دی. دغه نیت کافر نیت ته چاته نه یادېږي. په خوله باندې نیتونه ویل د دې یو عبادت دپاره هم نشته. بیا هغه نیت دومره اوږد ما ته د اوسه پورې نه دی یاد ښه، او نه مې کوشش د یادولو کړی دی چېرته، ډېر ګران دی. د دې دپاره به ځان له کښېنې او یادوي. هغه نیت کې ټیم ډېر واړی، او بیا وروسته
جنازه چې دی هغه صحیح هغه لنډې یو څو سیکنډې ما تاسو ته ویلي زموږ یو ملګري وی داسې مثال دی لکه د سړي برید چې د ګیرې نه اوږدی نیت اوږد دی او جنازه هغه یو څو سیکنډه ده بس دغه نیت دی که نه دا زړه کې چې ستا دي چې ته راوایې بس دا نیت دی دې ته اراده وایي ګورې چې هغه یو کار نشتي موږ له زور ورکړی ده او کوم چې شتي او مړي ته تیم فایده ده موږ ته تیم فایده ده هغې له موږ توجه نه ورکوو دا اوس دې دعاګانو ته سوچ کوئ چې د څومره ښایسته دعاګانو نه زموږ مړي محرومه پاتې شوي دي او دا درته ووایم که چېرته دا موږ زده نه کړی او د خپل قوم ته مو ونه ښویې که نه نو که موته مړه شو موته به تیم محرومه پاتې کېږو ویا الله پلانې د پلاني زوی ستا په ذمه کې دی وحبل جوارک او ستا په ګاونډ کې دی فقیه من فتنة القبر وعذاب النار نو وساتې الله هغه د قبر د عذاب نه او د اور د عذاب نه فتنة القبر د قبر فتنه ورته عذاب ورته یو شی او فتنه د قبر دغه سوال جواب دی هغه امتحان او په هغې کې چې دننه بیا څه انسان ته رسي دلیل دی په دې باندې چې قبر کې دننه فتنه هم شتي قبر کې دننه عذابونه هم شتي هغه مخکې دعا هغه اولني دعا چې موږ ذکر کړې وه واعذه من عذاب القبر هلته دې چې ټکی دی یا الله د قبر د عذاب نه یې وساته نو کوم خلک چې دا وایي چې قبر کې نه عذاب شتي او نه نعمتونه شتي دا ګمراه دي په دې عقیده کې قبر کې عذابونه دي قبر کې نعمتونه دي او بعض لا را پیدا شوي دا چې یو سړی لکه داسې امت کې یو څو علما تېر شوي دي خو هغه علما او په دې مسله کې ګمراه وو نو هغوی بیا هم په دې مسله باندې به داسې دلایل بیانول لکه پخوانو علماو کې شتي چې کتابونه ما سره پراته دي هغو ښه جوړه خبره پکې کوي اگر که استدلالات یې غلطي خو بیا هم سړی زه پوهه یې څه نه څه لګیایي دا نن سبا چې راکم پیدا شوي د علم ورسره هم نشته نور څه ورسره نشته عقل د لاسه کوي یاره وایي قبر کې هېڅ هم نشته بس چې دې کېښودو دا ته لکه یو لرګی کېښودو قیسه ختمه شو بیا به وایي د قیامت په ورځ پته لګي چې دا خبره کې که نه او دا عقیده ساتي نو د قرآن آیتونه او د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه دا به لازم ورغړی نو دا عقیده به ساتي او د دې حدیثونو سره به څه کوي دا چې د قبر د عذاب ټکی پکې راغلی دې سره به څه کوو لازم به بیا د دین انکار کړي او د دین انکار د وحي نه انکار دی ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم ته خو بخپله پته نه و چې قبر کې دننه څه کېږي خو د دې نه چا خبر کو الله ته خبر کو نه چې الله ته خبر کو هغه موږ ته ووایي وانت اهل الوفاء والحق او یا الله ته اهل د وفا او حقی یعنی تا هغه ذاتي چې وفاداري کې تا هغه ذاتي چې حق یې حق وې حق فیصلې کې حق ویناګانې کې اللهم اغفر له وارحمه بس یا الله بخنه وکړه ده ته او رحم وکړه په ده باندې انک انت الغفور الرحیم یقینا ته بخونکې رحم کوونکې مهربانه ذاتي دا الله ته فریاد ده الله ته سپارش ده چې یا الله پلانې موږ درلېږلی دی یا موږ یې سپارو تا ته اوس ستا په ذمه کې دی او ستا ګاونډي دی چې اخو قبر کې چې موږ کېدو موږ د سره څه نشو کولی او دا خبره درته وکړم په دې زړه یې ولیکه که دې ومنله ډېر به خوشحاله یې انشاءالله د دې که به دې د عمل وکړو نو دې اثر به په هغه ژوند کې بیا ویني چې ستا پکې بل څوک نه پکارېږي او هغه دا چې د دې دنیا والو دپاره د ځان نه لیونۍ مه جوړوه د چا چې د باندې کم حق دی هغه ادا کوه او څومره د نه کېږي د وس مطابق منډه وه خو ځان پسې لیونی کوه مه خپل ژوند خرابوه دا بچي دا ښځې دا مور پلار دا خپلوان دا ګورې چې ته مړ شو یو څو ورځې غم دی بیا قیسه ختمه لکه څنګه چې زموږ مشران تللي دي او په موږ هېڅ تندر راونه ولیدو څه چل شوی دی
که ته زما نه دا تپوس وکړي چې زما د مرګ نه بعد به دنیا څنګه وي، نو زه د لنډ جواب در کوم چې ستا د مشرانو د مرګ نه بعد دنیا څنګه ده. ته به وایې چې روغ رمټه ده. نو دا کوم ته دي چې کوم دي خاص راغلی چې ستا د تلو نه بعد به دنیا ورانه شي. خو خوار هغه دی چې د دغه دنیا والو دپاره خپل دنیا او آخرت دواړه تباه او برباد کړو. هغه خوار دی. خپله دینداري کوه، خپل عبادات کوه، خپل رب راضي کوه، او چې د دنیا والو کوم په تا حق دی د وس مطابق د هغې د ادا کولو کوشش کوه. فقط خپل آخرت پرې مه تباه کوه. مه پرې خپله دنیا بلکل خرابوه. لکه دا راته هم د زړه یو نصیحت وکړم، لکه یو نیم سړی د نورو دپاره هغه خپله دنیا سمه خرابه کړي. صحیح ده، لازم د سړي دنیا ته نقصان رسي. لکه پلار دی بچو دپاره منډې وهي، لازم د دنیا ته پکې نقصان رسي، خو بلکل خپله دنیا داسې په دې پونده باندې مه راکاږه چې ځان دې د مرۍ نه نیولی دی، نه ښایسته جامه اچې، نه ښایسته خوراک کې، نه د دنیا نه مزې اخلې. ځان داسې د مرۍ نه مه نیسه. یو پیر ژوند تېرول دي ګورې دنیا کې، بیا موتا نه راځو دې دنیا ته چې زه به بیا راځم او بیا به یې ښایسته تېرومه. مزې د دې دنیا نه واله چې کومې جایزې او حلالې دي، او خپل آخرت مه تباه کوه. د آخرت دپاره محنت او کوشش کوه. ورسره چې په تا باندې کوم حقونه دي، کومې ذمهواریانې دي، د هغې د پوره کولو کوشش کوه. نشي کېدی داسې؟ نشي کېدی که نه؟ که نه ستاسو ذهن کې هغه فلسفه پرته ده چې یا به دنیا کې یا به آخرت کې. نه، آخرت دا زمونږ لوی مقصد او هدف دی. دنیا دا زمونږ ضرورت دی. څومره چې ضرورت وي دومره به یې کوو، خو ځان به ګډ وډ کوو نه. خبره ده چې کله موت ته دا مړی دی قبر کې کیدو که نه، بس د ده قصه ختمه. او هغه دا چې دا دنیا والا دله هېڅ فایده نشي ورکولی الا په هغه څه کې چې د څه شریعت خبره کړې ده، لکه د لپاره دعاګانې غواړه، د ده په نوم صدقه او داسې یو څو کارونه نور. دین علاوه هېڅوک دله فایده نشي ورکولی. دا موبایل که چاله بندول نه ورځي چې مونږ یې وله بند کړو، ډېر وخت نه کړنګېږي. نو کوشش او محنت هغه د خپل آخرت ته ښایسته کولو کوئ. څلورمه دعا، دا څلورمه دعا چې کوم راوړې ده، دا روایت امام بیهقي راوړی دی، امام حاکم هم راوړی دی، د یزید ابن عبدالله ابن رکانه ابن المطلب رضی الله عنه. هغه وایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قام للجنازه لیصلي علیها، کله چې به رسول صلی الله علیه وسلم یو مړی باندې جنازه کوله، نو هغه دعا کې به یې دا ووایي اللهم عبدك وابن امتك، یا الله دا ستا بنده دی او ستا د وینځې زوی دی. ابلوز یو ملګري ته دا اشکال پیدا شوی چې د وینځې زوی، یعنې څنګه دا زنانه د الله وینځه ده. نو هغه بیا ما پوه کړم او ورته مې ګوره موږ ټول د الله بندګان یو. بنده، عبد، عربی کې د سړي ته چې دی عبد ویلی کېږي چې کله دی غلامي. حالانکه دا غلام ټکی ګوره د پښتو نه دی، پښتو کې ورته مری وایي او زنانه ته څه وایي؟ وینځه. تاسو که نه یې خبر پښتو نه، زموږ دا پښتو هم ټوله ګډه وډه شوې ده. کله به کې انګلیش وایو، کله به کې اردو وایو، کله به کې عربي وایو، کله به کې فارسي وایو. او بیا چې خبره شروع کړو نو پښتن کته پښتن بره. تاریخ د پښتو دا زموږ نه تقریبا تلې راغلی واله. نه موږ ته خپل مشران معلوم دي، نه موږ ته خپل تاریخ معلوم دی. دا راته د زړه خبره کوم، زه دا نه چې قومیت او تعصب ته دعوت ورکوم، خو لتعارفو چې موږ خو پېژنو یو بل که نه، او خپل ځان وپېژنو چې زموږ څه تاریخ خو پاتې شي که. هسې چې ته د خپل بچي سره کښېنې ته ورته د پښتنو څه تاریخ بیانې؟ ته به ورته څه وایې چې غټ پښتن زه یم او زما نه ته پیدا یې؟ دا تاریخ دی؟ د پښتو ما ورته څه تاریخ بیانوو؟ هېڅوک نشته موږ سره. د پښتنو مشران،
څو کاله مخکې یو غټې واقعې یو څو راغلې وې، هغه کوم ځای کې وو، د کوم ځای نه کوم ځای ته لاړو. تاریخ خپل یاد ساتئ، او کوم قومونه چې تاریخونه یېروي هغه قومونه ختمیږي، او کوم قومونه چې ژبه ګډوډه شي که نه د دې قوم تاریخ ختمیږي. نو خپله ژبه برقرار ساتل هغه داسې چې حتی الوسع کوشش دا کوه چې دې کې هغه ټکي مه استعمالوه کوم د دې ژبې نه دي. اوس یو سړی ما ته وایي چې ته داسې ټکي پکې استعماله، خو زه په دې استعمالوم ځکه چې مجبور یم چې هغه خلک د داسې ټکي سره عادت شوي دي چې زه ورته هغه ووایم په بل باندې نه پوهېږي. او ما یو پیر یو مجلس کې ناست وم، څو مجلسونو کې ما دا کار وکړ خپلو خاصو ملګرو سره. یعنې زه ورته وایم د سکول ته په پښتو کې څه وایي، ټول ګوري راګوري یو بل ته. ډاکټر ته څه وایي پښتو کې؟ ډاکټر ته څه وایي؟ طبیب خو د عربۍ ټکی نه او کالج ته وایي. طبیب خو ډاکټر په عربۍ کې نه وایي، پښتو کې ورته هم وایي. حکیم خو د عربۍ ټکی دی، نه راځي، دی جواب دی نه راځي. په پښتو کې ډاکټر ته رنځپوه وایي، رنځپوه دا خندا خبره نه ده، افسوس ده. یعنې ډاکټر ټکی ما ورته وایو نه خاندو پې چې کله ما رنځپوه ویم خاندو، دا زموږ ژبه ده، دا صحیح ټکی دی. رنځ بیمارۍ ته وایي او پوهه پې ډاکټر دی. خلک وایي نه پلانې رنځور دی، وایي که نه وایي؟ رنځور چا ته وایي؟ بیمار ته وایي، ناروغه دی. دا بیمار ټکی هم ګوره زموږ نه دی، ناروغه دی، ناجوړه دی، دا د پښتو ټکي ده. اوس به رانه موضوع بل طرف ته لاړ شي که نه، تپوسونه مې نه وکړو سهاره پورې به لګیا تاسو جواب نه شئ راکولی. کوشش دا وکړئ چې خپله ژبه څه هېره یې کوئ، زده یې کوئ، خو برقرار خو به هله یاد وساتو چې څه خو راته یاد دي که نه. چې نه یاده ولې یاده که. نو یو خو مرعی دی، نو ښځې ته څه وایي؟ وینځه. نو چې بنده خو یا نارینه دی یا زنانه ده، نو زنانه ته وینځه ویلی کېږي، عربۍ کې ورته امه ویلی کېږي، امه. نو وابنو امتک، او زوی ستا د وینځې یمه، او وینځ هم په معنی د غلام کې راځي. اوس دې دعا ته غوږ کېږدئ ګوره، اللهم عبدک وابن امتک، یا الله ستا بنده دی او ستا د وینځې زوی دی. یعنې عجزۍ د الفاظ، یعنې تا ته چې پروت دی دا هېڅ هم نه دی. دا ټکي ګوره د باچا دپاره هم ویلی کېږي. دا ټکي د درون نه درون پوښتن چې سم جیداد دي که نه، د هغه دپاره هم ویلی کېږي. دا د ښایسته دپاره، د زورو ټولو دپاره. یا الله دا ستا بنده دی، دا چې په دې کفن کې پروت دی، او ستا د وینځې زوی دی، احتاج الی رحمتک، ستا رحمت ته محتاجه شوی دی، نور هېڅ هم په کار نه راسي. رحمت ته محتاج دی. یعنې که پیسې وي د ده سره، خو دلته پیسې په کار نه راسي. زامن یې غټ غټ لوی تکړه تکړه سړي ولاړ دي، خو د هغوی کار صرف ته کې پورې دی چې به ده دا خاوره واچي. قوم ورسره راغلی دی، ګاډي راغلي دي، دبدبه رعب هر څه شته، خو د دې قبره پورې دا خوا خو څه نشته بیا که. نو احتاج الی رحمتک، یا الله ستا رحمت ته محتاج دی. وانت غنی عن عذابه، او یا الله ته ده ته د عذاب ورکولو نه بې پروا یې. یعنې یا الله که ته دله عذاب ورکړې تا ته څه فایده پکې نشته. یا الله ته یعنې دومره غني ذات دی چې تا ته د ده په عذاب ورکولو باندې څه نه میلاویږي تا ته. او دا الله قرآن کې دا خبره کړې، ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. که تاسو ایمان راوړئ او شکر د الله ده کړئ، نو الله ستاسو په عذاب باندې څه کوي؟ الله ته څه فایده میلاویږي چې یو بنده له عذاب ورکړي؟ نو دې کلماتو ته ګوره کوم هغه د عجزۍ نه ډک فریاد او سپارش دې ته وایي. یعنې زموږ خو
زه خو دا ارمان کوم ستاسو راته پته زه خو دا ارمان کوم زه یم که زه چې ته مړ شم چې یا الله داسې قسمې جنازو کړي چې الله ته سم فریاد وکړي او دا پکې ووایي الله ته چې یا الله دا بنده مونږ تا ته ایښودی دی او ستا رحمت ته محتاج دی تاسو دا ارمان نه کوئ که نه دغه 20 سکنډه جنازه غواړئ کم یو په تاسو کې دا 20 سکنډه او 10 سکنډه جنازه غواړي یو پکې لاس اوچت کړي چې ته مړ شي په تا باندې وکړي یو هم نه غواړي مونږ هر یو دا غواړي چې یا الله یو خو چې زه مړ شم چې جنازه په ما باندې یو داسې عالم او داسې د الله بندو کړي چې هغه موحد دینداره سړی او چې شاته پکې موحدین ولاړي څه په عقیدو والا هغوی الله ته عاجزي وکړي الله اکبر او دا یو نیمه جنازه سړی ویني که نه هغه څوک چې کوي هغه په ژړای شي الله ته ورب الکعبه د سړي د کارمان شي چې ده په ما باندې جنازه کړې الله ته جاړي فریاد کوي اوس سم خیال دی تاسو سوچ وکړئ ځه سوچ وکړئ تا یو سړی راوړی دی مړ کفن تې تاو دی یو څو میټره او الله ته دې ایښودی دی او جاړي اگر رب سره سفارش نه قبلوي چې ته ورته دومره د زړه نه لیکې او دا د عربو کې دا عادت دی او زموږ په قوم کې هم شتي بعضو پښتنو کې دا عادت شتي یعنې چې کله چا سره ګټه مسله راشي او حل کېږي نو سفارش لپسې خلک راشي نو اکثر پکې دا خپله ټوپۍ راولې ورته کېږي دا ټوپۍ ایښوده په ځمکه باندې دا ګورئ لویه غټه خبره ده غټه یعنې ډېر چېرته پته یې زه چې څنګه انسان به چې بیا یې ونه مني ډېر سخت زړه والا به نو څوک دا خپل پټکی راوالي کېږي سړي ته او څوک چې دی سر باندې کپړه پرته هغه کېږي سړي ته دا ټول دې دپاره چې را مخامخ مخلوق زما دا سفارش قبول کړي نو چې ته خپل رور دې راوړی دی خپله ښځه خپل خاوند ښځې راغستی دی خپل هغه بچی دې راغستی دی د زړه ټوکړه خپل پلار مور او الله ته یې داسې ایښودی او الله ته جاړې چې الله دې ستا رحمت ته محتاج دی یا الله وانت غني عن عذابه او یا الله ته دته د عذاب ورکولو نه بې پروا یې تا ته څه ضرورت نشته ان كان محسنا فزد في احسانه یا الله که دې نیک عملی نو دې نیکیانو کې ورله نور هم زیاتې راوله وان كان مسیئا او یا الله که بد عملی او بد ګناهونه کړي او ګناهونه کړي فتجاوز عنه نو دته بخښنه وکړه د هغې نه واوړه یعنی یا الله که ښه کارونه یې کړي نو نیکیانې ورله نور هم زیاتې کړه شته خو به دته میلاویږي خو یا الله نور یې ورله هم زیاتې کړه او یا الله که بد عملی نو د هغه ګناهونو نه تیر شه یا الله یعنی معافې کړه هغو ته پرېږده څومره ښایسته دعا ده دا چاته یاد ده ویې وایه دې کې هم نشي ویلی ویې وایه ځه وابن امتك عذابه فزد في احسانه مسیئا فتجاوز عنه او بار منځ کې زه تاسو ته دا خبره در یادوم چې ګورې دې ته پکې سوچ کوئ چې موږ څومره پوه خلک یو صحیح ده که نه چې بیا صفتونه نه کوئ ځکه چې موږ چې کله کښېنو نو موږ وایو په دنیا کې پښتنو چې د دین کم خدمت کړی دی بل چا کړی موږ چې د داسې ویلي چې بل چا کړی خو صرف موږ کړی دی او دغه خپل صفتونه کوو صحیح ده بعض ځایونو کې زه چې کوم ځای د صفت لایقې صفت به کوو خو دې ته به کوم وګوره چې موږ د دین په پوهه کې څومره شاته پاتې شو ډېر شاته پاتې شو ورسره د افسوس خبره ده چې ورسره په دنیا کې هم شاته پاتې شوي الله دې زموږ په خلکو باندې خپل خاص رحم وکړي الله دې موږ له په دین او دنیا کې ترقي راکړي دا څومره ښایسته دعاګانې ده او موږ ته نه دي یادي موږ ته خوښ شوي نه دي او داسې نه دي دعاګانو مبارکې څوک وایي چې دا شافعي مذهب والا دي لکه دا دعا به د هغه مړي دپاره غواړي چې هغه کوم مذهب والا دلته خو یا الله وایي دی ستا بنده دی دا ټول د الله بندګان دي که نه دې دعا ته هر یو محتاج دی هر یو مسلمان دې ته محتاج دی
دې کې د مذهبونو قصې نشتي. ګورئ دا خو الله ته فریاد دی، الله ته سپارش دی، الله ته عجزي ده. دا زمونږ د ټولو ذمواري ده. پنځمه دعا روایت ابو هریره رضی الله عنه راوړی دی چې دا امام ابو داود، امام نسائی راوړی دی، امام احمد هم راوړی دی. وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې په یو جنازه کې دا وی اللهم انت ربها، یا الله ته د دې نفس دا چې کوم مړ دی ته د دې رب یې، وانت خلقتها او تا دا نفس پیدا کړی دی، وانت هدیتها للاسلام او تا دته د اسلام هدایت کړو، وانت قبضت روحها وهم تا د ده نه ساه اخیستی دی، وانت اعلم بسرها وعلانیتها. الله اکبر. او یا الله ته د ده په رازونو او په ښکاره او په هر څه باندې پوه یې. جئنا شفعاء، موږ راغلي یو تا ته سفارش کوونکي، فاغفر لها، یا الله دې وبخ. څومره ښایسته دعا ده. یا الله دا مړې تا پیدا کړی ته یې رب یې، او تا دته د اسلام لار ښوولې وه، دته د اسلام توفیق ورکړی او هم تا د ده نه ساه اخیستې ده او ته پرې ښه پوهی، ته یې په پټو هم پوهی، ته یې په ښکاره هم پوهی. موږ راغلي یا الله د سپارش دپاره یو، فاغفر لها، نو یا الله ویې بخه. څومره اوچت سپارش دی، څومره یعنی الله رب العزت په مخ کې هغه فریاد دی چې الله بس ته مې پوهې، نو معنی دی چې خبر هم تا ته حواله کړې ده، او چې الله ته دې حواله کړه نو خو مهربانه رب دی، کریم ذات دی، رحیم ذات دی، مهربانه ذات دی. خو چې یو سړی د هغه رحمت د هغه مهرباني لایق وي که نه، او غالې چې کله سړی د توحید په عقیده مړي او هغه کارونه یې نه کړي چې د هغې د لاسه انسان کفر ته وځي، او د دین خیال ساتلی خو انسان بیا هم کمزوری د انسان نه کوتاهیانې کېږي، الله رب العزت به پرې رحم وکړي. او ځکه هغه د سلفو په وخت کې یو کس یو عالم تقریر کو د قیامت سختې بیانولې، قیامت په ورځ به دې شي او دغه به یو حساب به دې شي او دا پای کې یو بانډچي پاسېدو، ته پوښ یې وکړو حساب کتاب به څوک کوي؟ الله به کوي. بس بیا هغه څادر په اوږه کېښو، وایي بیا خو یې بخلي ووایي چې الله یې کوي. ځکه که زمونږ د مور پلار په موږ باندې په دې مخلوقاتو کې په موږ باندې ټول نه زیات دوی مین دي، د بچو نه او د ښځې نه زیات. او که دوی ته حساب کتاب زما او ستا ورکړی شي نو څومره نرمي به موږ سره کوي. او الله رب العزت په موږ باندې زموږ د دې میاندو او پلارانو نه زیات مهربانه دی. نو زموږ امیدونه دي چې الله رب العزت به موږ بخي، خو د امیدونو سره به څه نه څه عمل هم یو ځای کې، صرف د امیدونو کار نه دی. عقیده به مضبوطه ساتي د توحید د شرک نه خالي، او دغه شان کوشش به د دیندارۍ او د عباداتو کې هر وخت چې ته په قرآن او حدیث مضبوط شې، خو سره د دې انسان کمزوری کوتاهیانې ته کېږي. زموږ د خپل رب نه امید دی چې دا کوتاهي به راته وبخي. نو یو پیر بیا دا دعا درته وایم چې واورئ او یاد یې کړئ، اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت هديتها للاسلام وانت قبضت روحها وانت اعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر لها. دا غینه باندې دعا راوړي د شپږمه دعا، او دا روایت عوف ابن مالک ته. دا دعا او غولنی روایت دعاګم د عوف ابن مالک یو شان د خو معمولی فرق پکې دی بس. او دا امام ابن ماجه دا روایت راوړي، دا وی شهدت رسول الله صلی الله علیه وسلم على رجل من الانصار، ما رسول صلی الله علیه وسلم لیدلو چې په یو انصاري سړي باندې جنازې مونځ کو، فسمعته یقول، نو ما ته دا اورېدلي جنازې په دوران کې، اللهم صل علیه، یا الله په ده رحمتونه راولېږه، واغفر له، یا الله دې وبخ، وارحمه، یا الله په ده رحم وکړه، وعافه،
او د سختو نه وسات واعف عنه او معافي ورته وکړه واغسله بماء وثلج وبرد او وینځه دې د ګناهونو نه په اوبو او په واوره او په ګلۍ باندې ونقه من الذنوب والخطايا او دې پاک د ګناهونو نه او د خطایانو نه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس لکه څرنګه چې سپینه جامه د خیرې نه پاکه کړی شي وابدله بداره خيرا من داره او بدل کې ورکه دته غوره کور د کور د دنه واهلا خيرا من اهله او غوره اهل د اهل د دنه وقه فتنة القبر وعذاب النار او بچ که یا الله دې د قبر د فتنې نه او د عذاب د جهنم نه نو دې کې او په اولنۍ دعا کې لږ فرق شته عوف بن مالك رضي الله عنه فلقد رأيتني في مقامي ذلك أتمنى أن أكون ذلك الرجل وياغا وقت ما أرمانك چې ارمان کاش د دې مړي په ځای باندې ځای چې دومره ښایسته دعاګانې د هغه دپاره وغوښتې شوې شپږ دعاګانې دي دا شپږ دعاګانې صرف ما دلته راوړي دي نور خو چې د صحابه کرامو آثار سړی لټوي د هغو نه ډېرې زیاتې دعاګانې را نقل دي او دا کمې دعاګانې چې ذکر شوي دا مرفوع دي د رسول صلی الله علیه وسلم نه را نقل دي د هغې نه بعد وایي د ماشوم د جنازې دعا ګوره بعضو صحابه کرامو نه ثابت دي چې هغوی د ماشومانو دپاره هم داسې دعا غوښتې ده چې یا الله د قبر د عذاب نه یې وساتي هلته بیا د سوال راځي چې ماشوم باندې خو عذاب نه نو څنګه دا دعا د هغې دپاره غوښتې کېږي نو جواب د هغې دا دی د دې ماشوم بېلېدل د خپلې مور او پلار نه او په قبر کې یوازې کېده دا هم یو سخته ده او عربۍ کې عذاب سختي ته وایي نو هر چا باندې دغه سخته خو شتي که نه لکه ابو هریره رضی الله عنه ثابت دی هغه د یو ماشوم په جنازه کې دا ویلي یا الله قبر د عذاب نه وساته ته سوال دا دی چې ده باندې خو قبر عذاب نشتی خو ماشوم دی قلم ته اوچت کړی شوی دی نو جواب یې څه دی د ده د جدا کېدل یوازې کېدل دا د قبر سخته ده او بعضې روایتونو کې راځي چې دا قبر په هر چا راتنګېږي تر دې چې ماشومانان هم راتنګېږي خو بیا د الله په امر سره پراخه شي هر چې ګناهګار مجرم دی په هغه باندې حقه شم پاتې شي نو د ماشوم دپاره که څوک داسې دعاګانې غواړي هم څه حرج پکې نشته دا یو دعا چې کومه د ماشوم دپاره خاص راغلي د امام بیهقي دا روایت راوړی دی د ابو هريره رضی الله عنه انه كان يصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئه قط ابو هريره رضی الله عنه بارک راځي چې کله به هغه په یو داسې ماشوم باندې په یو داسې نفس باندې جنازه کوله چې هغه به کله هم ګناه نه وه کړې او چې ګناه یې نه یې کړې نو پوه شي چې دا نفس څه دی ماشوم دی بالغ نه دی ویقول نو هغه به په جنازه کې دا وي اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا یا الله وګرځوه دا ماشوم زموږ دپاره د قیامت په ورځ پیشوا او مخکې تلونکی اجر وذخرا او د ثواب د ګټلو ذریعه پیشوا څه مطلب دی چې یا الله دې مخکې درغلی او سپارش یې زموږ کړی او حدیث کې راځي که نه چې نابالغه ماشوم د مور پلار دپاره څه کوي سفارش کوي چې کله هغه مړ شي په وړوکوالي کې او دغه شان فرطن معنی ده مخکې تلونکی اجر یعنی دا هم یو اجر دی که نه د ماشوم د بچي مرګ او ډېره لویه سخته ده لویه سخته ده نو چې بچا باندې دا سخته راله او دغه ماشوم ته الله واغستو نو خو الله به ولدي اجر ورکوي نو مخکې تلونکی اجر یې وګرځوه یا الله او دغه شان ذخرا ثواب ذخیره کړی شوی یعنی د قیامت په ورځ دا ماشوم زموږ دپاره د قیامت په ورځ دا ماشوم زموږ دپاره ساتلی شوی ثواب وګرځوه ساتلی شوی ثواب وګرځوه چې موږ له بیا قیامت په ورځ اجر راکړي او الله رب العزت کریم مهربانه ذات دی د هرې سختې
اجر ورکوي. هغه حدیث به تاسو ته یاد وي چې کله د یو ماشوم نه ساه واخیستی شي او دا ملایک بره لاړ شي نو الله ته سوال وکړي وی زما د بنده د زړه میوه م راوشو کوله؟ هغه ورته او یا الله نو یې څه یې وي؟ یا الله ستا حمد وي، بیا یې ستا شکر ادا کوو. نو الله هغوی ته ووایي زما د دې بنده دپاره په جنت کې یو خاص کور جوړ کړي او نوم ولکې دی بیت الحمد، د شکر کور. دا اجرونه انسان ته هله میلاوي چې کله انسان صبر وکړي او په تقدیر راضي شي او د الله نه رضایي او د جاهلیت خبرې نه کوي او د کفر خبرې او نه واویلا او نه ماتمونه یا ویښته شو کول او کپړې سیرې کول چې د دې نه دې ځان ساتلی الله رب العزت له دا اجر درکوي. لاندې ګوره فایدې دپاره یې ته خبرې لیکلې ده. وایي د جنازې په منځه کې مړي ته د دغه مذکوره دعاګانو نه علاوه نورې دعاګانې کول هم جایز دي. دا مسله ما مخکې ذکر کړې. او وایي دې باب کې د سلفو نه نورې هم ډېرې دعاګانې نقل دي خو د اختصار د لاسه دغه دعاګانې را نقل نه شوې. بیا وایي امام ابن ابي شیبه رحمه الله داسې باب قایم کړی دی من قال لیس علی المیت دعاء. وی باب دی په بیان د دې کې چې مړي دپاره موقت دعا نشتی، معنی خاص دعا لازم نه ده فی الصلاة علیه وادعو بما بدا لک. د امام ابن ابي شیبه داسې عنوان یې ښودی باب. وی باب دی په دې مسله کې چې لازم نه ده چې ته به د مړي دپاره دقې یو څو دعاګانې غواړې. ودعو بما بدا لک چې کومه دعا دې خوښوي هغه ته غوښتی شي او الله ته د هغې سپارش کولی شي. او وی بیا د صحابو او تابعینو ډېر آثار نقل کړي دي. د امام ابن ابي شیبه مصنف چې وګوري دغه باب لاندې ډېرې دعاګانې او آثار دي چې پلاني صحابي به دا وي، پلاني تابعي به دا وي. او که دلته موږ د ټولې دعاګانې را نقل کوله نه کتاب به ډېر اوږد شی. ځکه مې اکتفا په یو څو دعاګانې وکړه او هغه دعاګانې مرفوع دعاګانې دي. مرفوع څه مطلب دی؟ د رسول صلی الله علیه وسلم نه را نقل دي. کوشش وکړئ د دې د یادولو. او جنازه چې کله کوې په یو مسلمان باندې دا قسمه دعاګانې ورله پکې غواړه. ښه د هغې نه بعد وایي فصل راوړی د مؤلف القول فی الفاظ التعزیه. د مړي ورثاو ته د تسلی الفاظ دا ډېر اهم باب دی. د مړي وارثانو ته د تسلی د ډاډګیرنې الفاظ معنی تعزیت په څه طریقه کې. یو خدا خبره یاده کړئ یو څو اهمې خبرې عربۍ کې دې ته تعزیه ویله کېږي او د دې مطلب دی تسلی ورکول، ډاډګیرنه ورکول. نو ته چې ځې د یو چا خواله دغه څوک مړي ته تسلی ورکولو دپاره ځي نو چې تا ته ستا کار معلومي او که ما او تا ته خپل کار معلوم شو نو یو مسله حل کېدو واله ده کومه چې را روانه ده. ما او تا څه له روان یو؟ تسلی ورکولو، تعزیت له. نو یو خو دا مسله حل شو چې موږ ډوډۍ له نه یو روان. هندي سره زموږ کار نشتی چې وریجو کې غوړي ډېر وو، مالګه پکې ډېره وه، دیګمار څه وکړو 3 ورځې به دیګونه باندي. مړه پرېږده دا خبرې. د مړي په کور کې طریقه دا ده چې د خوا او شا خلک هغوی له د غم په ورځو کې ډوډۍ لیکي. دا طریقه ده که هغه دې پخلی نه کوي. یاره وایي بهر نه میلمانه راځي نو خو صحیح ده که دا میلمانه زما او ستا په ذمه دي. زما او ستا په ذمه نه دي؟ موږ له خو الله سترګې را کړي دي که چې دې کور کې مړی شوی دی او د دوی میلمانه د لرې نه راغلي دي داسې میلمانه چې هغوی واپس په دغه ورځ نشي تللی نو پلانیه
سبه تکې او پلاني سبه تکې او سبه زکم او د مړي د کور ته هم ډوډۍ راولېږو او د مېلمنو له به هم راولېږو نشي کېدی خو چې ما او تا پکې هم هلته پراته یو 3 ورځې نو زما او ستا څه مسله ده کمیټۍ له هم راځم دیوال په دیوال کور دی او هغه هم دلته ناست دی ډوډۍ ته نو که دا کیلی مړی نو دا خو بیا بغیر د دیګونو نه کېږي که کیلی مړی بغیر د دیګونو نه کېږي اوس تاسو دا تپوس کوم او تاسو کې هر سړی پوهه دی هوښیار دی ښه دا غمونه چې راشي زموږ په دې علاقو کې او دا خلک را جمع شوي د مړي په دې کور کې او 3 ورځې را دیګونه باندې او کته بره کي هسې په دې کې بس 100% میلمانۍ چې هغه واپس نشي تللی ډېر کم به وي که نه د شمار چېرته یو کوړمد به وي یو څو زنانه یادې که یو څو نارینه داسې دا کیلی نه شي ساتلی که ما او تا راولږو نو دې مېلمنو له ډوډۍ نه شو تیارولی ولې نه شو تیارولی خو موږ یو رواج جوړ کړی دی چې هغه د شریعت خلاف دی موږ به لازم هغه رواج سرته رسو هغه رواج دا دی چې نه لازم به 3 ورځې دیګونه باندې او د مړي په کور کې به خلک را جمع کي حالانکې سلفو به وي صحابه کرامو نه تابعینو نه نقل دي وایي د مړي په کور کې ډوډۍ ته را جمع کېده دا وایي موږ ماتم ګڼو ښه نو وایي ستا څه مطلب دی چې لکه نه ورځو ما ته دا نه دي وایي چې مه ورځه ما څه ویلي ډوډۍ له مه ورځه ما دا ویلي دي ورشه کښېنه سره تسلي وله ورکه ډاډګیرنه وله ورکه ورته ووایه زه سره یم زموږ رورې زموږ یو غم دی یو مصیبت دی دعاګانې د مړي دپاره وغواړه کښېنه ورسره څه وخته پورې که هغه ناسته خوښوي کله تکلیف کې هم سړي ته ګوري یو نیم سړی غواړي دا چې زه جدا شم لږ حالاتو ته سړی ګوري که نه دا چې قسم دې خوړی 3 ورځې ته پروت وي هغه غریب دا غواړي چې زه دې کور ته لږ ورننوتې او ما دا خپلوان ولیدی ما دا زړه تش کړی ما دوی سره څه خبرې وکړه دلته مې غم راغلی خو دلته دې یارانو قسم خوړلی چې موږ خو ځو نه نو الټی ښه په غم کې اچولی دی کښېنه سره چې د ډوډۍ ټیم شو پلانیه زه ځمه او ما وړو ته ویلي ډوډۍ به راوړي نشي کېدی کار مو شو او د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف ورزي مو ونه شوه هر څه ونه شو تسلي دې ورکړه ورسره کښېناستې مرسته دې ورسره وکړه تر دې چې د مېلمنو دې وله خیال وساتو بس دی که نه اگر به ګرمي ځان له خوند کوي که نه هغه دیګونه چې کته بره کوي او ډزه ډوزه او کټونه هلته لاړو کټو د هغې ځان له خوني که نه کېدای شي بعض وایي چې دې کې خو هغه خوند نشتي اوس که خوندونو لځي او رواجونو لځي نو ما دا تر اول نه دا ووایي چې موږ خبره د هغه چا کوو چې څوک روان تعزیت له دی تسلی ورکول روان دی ډوډۍ له نه دی روان بله مسله عربۍ کې دې ته تعزیت وایي دې ته تسلي ویلی شي دې ته پښتانه لاسنیوه م وایي او زه خپل ځاني د لاسنیوه ټکی زه استعمالوم نو ما ته یو ورځ یو عالم وی ته دا لاسنیوه ټکی استعمالوې او دا خو ما ته مناسب نه ښکاري نو ما یې څنګه نو هغه وي لاسنیوه ورته موږ په دې وایو چې دا خلک هلته لاړ شي لاسونه اوچتوي لاس به ونیسو لاس به اوچت کړو نو د هغې نه ورته لاسنیوه وایي نو که دغه طرف ته وګورو نو دا نوم خو صحیح نه شو نو ما دا ته دغه طرف ته ګورې لاسنیوه د عامه اصطلاح د ټولو قومونو په پښتو کې په عربۍ کې په هر ژبه کې چې پلاني په دې مصیبت کې د پلاني لاس ونیو څه مطلب دی مرسته ورسره وکړه لاس یې ورسره واړو تسلي وله ورکړه نو لاس نیوه په دې دغه صحیح دی که نه ته نه ورځې لاس نیوله که ډوډۍ له روانې لاس نیوله موږ ورځو څه کې لکه زمه د پلاني لاسنیوي له
چې دې سخته کې لاس ونیسو نو دې کې به څه حرج نه انشاءالله. خو زه په دې نه یم پوه چې سړی وایي زه روان یم فاتحې له، یعنې د فاتحې په دغه ځای کې څه کار دی؟ څوک به ما پوه کولی شي؟ نو دعاګانو ته فاتحه وایي، دا یې وجه ده. هلته قاري صاحب ناستي، مولوي صاحب ناستي او د دغه بعض مولیانو او قاریانو خو دا دعاګانې په سجده کې هم دي چې یا الله دې کلي کې دا مړي د سره ودرومه، چې یو مړی سحري یو ماښام ښه دب کې کار به رواني، فاتحې به یې دیګونه به یې ختمونه به یې قصه به غوړئ که نه. ته چې ورننه وځې او کېناستې بس شروع کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چې ورځې وځي ته ورننه وتمه یو چې څنګه زه ورننه وتمه کېناستم، بس خبره مې شروع کوله، تسلی څه الفاظ مې وي هغه یار شروع وکړه، سوره فاتحه وویې. بیا چې سوره فاتحه ختمه کړه ما یو تپوس وکړم تا خو زه هغه دغه ته هم پرې نه ښودم هغه خبرې کولو ته. خو تا چې دا سوره فاتحه وویې تا زما د طرف نه وویې. اول سوال خو ما دا دی راغلی خو تعزیت له زه یم، تا ته چا وي چې سوره فاتحه وایه؟ تا زما د طرف نه وویې، ما خو ته وکیل کړی نه یې چې زما د طرف نه سوره فاتحې وایه. یو خو په دې کې دا شونډې داسې وچې شوې چې لا زریز نه و، دې ته څه جواب کې؟ دویمه ما تا سوره فاتحه وویې موږ غوږ یې ښودو، د الله کلام و موږ احترام وکړو، موږ واورېدو، خو دې مړي دپاره پکې کومه دعا وشوه؟ سوره فاتحه کې کوم ځای کې دي چې یا الله دا مړی وبخې؟ شته پکې؟ یا الله دې مړي کور والا له صبر ورکې، سوره فاتحه کې شته؟ یا الله دوی د نورو مصیبتونو نه وساتې، کوم ځای کې دي؟ نو ما څه فایده؟ ښه ما ته څه وایي؟ وایي چې هسې کېناستو هسې سړی ناست غلی نو د هغې نه ښه دا نه دی چې قرآن تلاوت ته غوږ کېږدو، دا اوس هغه چې څه ورته میلاو نه شي. نو ما زه خو غلی نه کېناستم، ما خو خوله وازوله الفاظ مې وي خو تا نه پرېښوده به، ما خو دې سړي له تسلي ورکوله، ما د ده مړي ته دعا کوله، ما د دپاره دعاګانې غوښتې، ما دله د تسلۍ پیغام ورکو، بیا ما سره نور ملګري راغلي دي دوی خپله خبره کوله. نو چې خبرې روانې او په منځ کې قرآن شروع کې د دې څه حکم دی؟ مای الغرض دا چې د مولوي صاحب سره یعنې هېڅ هم نه و چې هغه دا ثابته کړی. اخري خبره دې لراله چې بعضو مولیانو دا مسله کتابونو کې هم بیان کړې ده او زموږ په علاقو کې خو د پخوا نه کېږي. ښه نو داسې دلیل دی د دې عربو د لاسنیوي چې دلته کېږي، ته یوې ته ورننوځه سوره فاتحه پکې شروع کړه، دا ټول به تا ته وایي چې الله بنده اول به ته وایي جزاک الله خیر زه صحیح د تلاوت دې وکړو، خو ته سوره فاتحه دلته ولې وې؟ نو ته به ورله بیا څه جواب ورکې؟ وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، زموږ پلار نیکه به دا کارونه کول؟ نه خو څه دلیل نه شو. یو خبره خو یو منطقي که نه سړي عقل ته خو پرېوځي، زه نقل سره نه برابرېږي، قرآن او حدیث سره خو نه برابرېږي، لږه ډېرې د عقل ته برابر کا. اوس تاسو زما د عقل ته دا خبره راواچوئ چې سوره فاتحه ولې ویلی کېږي؟ هېڅ سپرتوګي جوړېږي؟ هېڅ هم نشي کېدی که نو دې ته دا فاتحه ویل دا صحیح نه دي. ولې صحیح نه دي؟ د فاتحې دلته څه کار نشي، وجه د تسمیه څه ده؟ ما ورته چې روان یو موږ تسلۍ ورکول له روان یو، موږ تعزیت له روان یو، موږ لاسنیوي له روان یو. بعض وایي دعا لازم، دا ښکلې خبره ده، دا هم صحیح ده که نه غلطه ده؟ دعا لازم، زه روان یم هلته دعا ده هغې لازم. ښه یو مسله ورسره دا یاده کوي
چې کله موږ تسلی ورکولو له ځو تعزیت له لاسنیوي له لله او فی الله، یعنی سوچه به زمونږ دا نیت او ارادې چې دا موږ د الله د رضا دپاره ځو. ګینې نقصان یې دا دی چې د دې څومره محنت چې دې وکړو دې ته ذره برابر اجر نه میلاویږي او کیدای شي مجرم شي ریاکارۍ د لاسه. او الله دې موږ ته عفو وکړي، په پښتنو دې الله رحم وکړي. زمونږ اکثر لاسنیوي اولنی قسم والا دي که دویم قسم والا دي؟ اولنی که دویم؟ دا دویم قسم کې دي. لکه چې راغلی و زما خواله راغلی و، لکه ته ولې ځي تعزیت له؟ یاره موږ سره هم ناست، یعنې دا نه چې په عرش یو رب دی هغه ما ته ویلي دي چې په مسلمان سخته راشي ته ورسره ودرېږه، نه دی ما سره ناست دا خو عدل بدل شو. ها ولې رواني؟ هلته د ملک صاحب مور مړه ده، ملک دی که او د خان صاحب پلار مړلی، او د علاقې چې کوم زورور پښتن دی یا جیدادي دی د هغه څوک خپل مړلی. نو ته صحیح شو چې دغه ځینې را واپس شوې، نو هغه پلانې فقیر چې دی د هغه مې ورور مړلی چې هغه خواله بیا ورشو. زه مړه وي ستا څه کار نه شي، مونږ سره چې پالتو خو نه یو. څه دلیل دی چې دی د الله د رضا دپاره د ملک صاحب د مور لاسنیوي له تلی نه؟ او که ده د الله د رضا دپاره لاسنیوي کولی دی به هغه فقیر له هم ورغلی و. خو یو خو ده وي چې زمونږ هغې له راغلی و، یا که راغلی نه دی نو وي که سبا له په موږ راشي بیا به سره څوک نه ودرېږي. یعنې موږ دومره غلط تربیت د خپلو بچو کوو که نه چې موږ بچو ته دا خبره کوو چې زویه ګوره سبا له تا سره نه ودرېږي ته ودرېږه. موږ ده ته د وړوکوالي نه دا وښایو، که ته د چا سره هم ښه کوې نو په دې نیت یې کوو چې سبا له به ما سره کوي. دا موږ ښه تربیت کوو که غلط کوو؟ غلط تربیت کوو. ته بچي ته دا وایه بچیه ته به عمر له ښه کوې د خلکو سره، که تا سره ښه کوي او که تا سره بد کوي. که ستا په لاسنیو کې څوک یو که نه خو ته به ځې، که ستا د خپلوان د ښخولو په ټیم کې څوک یو که نه خو ته به د خلکو هغې سره ځې. که تا له چا قرض در کړی دی او که نه یې در کړی خو ته به خلکو له قرض ورکې، ته به د بیمار تپوس کې. که نه زما د خبرې غلطي دي؟ که غلطي تاسو راته وایي چې ته ګډې وډې وې، دا زموږ د پښتنو لویه بیماري ده. نو دا ټکې د دې ذهن نه وباسئ چې دا خلک به څه وایي او خلکو څه کړي دي. ګټه مسله ځان ته مخې ته دا کېده چې زما رب به څه وایي او هغه ماله په څه اجر راکوي او په څه مې رانیسي او په څه مې نه رانیسي. بس ګوره که زه ستا جنازې له درشم که نه ستا د خپل جنازې له په دې نیت چې الله ماله اجر راکړي. هغه حدیث موږ ذکر کړی و تېر شوي درس کې چې صرف دې جنازه وکړه څومره اجر دی؟ یو قیرات، او یو قیرات احد د غره امره دی، او بیا لاړې ورسره دې خښ کو ولاړ وي 2 قیراته. جبل احد چې 2 امره کې دومره اجر تا ته میلاو شو. سبا له ستا یو خپل مړ شو او دغه کس رانغی، تاوان د چا دی؟ د هغه دی که زمونږ دی؟ د هغه دی. زمونږ خو صفا ګټه ده د جبل احد د غر چې 2 پیرې کې دومره اجر د موت ته میلاویږي، خو چې کله موت په دې نیت ورشو چې د الله دپاره ورسو او نه دې راځي زما جنازې له. زه چې د الله بندګي خو په یو شرط باندې نه کوم چې خلک به نیک عمله وي زه به ورسره ډیګیا یم. او که ځکه خو ګوره زمونږ معاشره کې په ډېرو خلکو سختي دي، څوک ورسره نه ودرېږي. وجه دا دی چې یا خو دا سړی د خلکو سره نه دی ولاړ، یا دا سړی فقیر دی، غریب دی، کمزوری دی، د قوم نه، د نسب نه یا د مال نه غریب دقه شان پروت دی. نو د دې د لاسه زمونږ هغه معاشره ټوله ګډه وډه شوې ده. خپلو بچو له خپلو کشرانو له داسې تربیت مه ورکوئ چې بچیه خلک ورته وایه بچیه که خلک هر څه کوي ته به هغه څه کوي چې ستا رب پرې راضي کېږي. ته د خلکو جنازو له ځه، ته د خلکو لاسنیوو له ځه، ته د بیمارانو تپوسو له ځه. او زه درته په الله قسم خورم، په الله کوم رب چې پیدا کړی یم که نه د هغه په کور کې ته قسم خورم چې دا سړی خو په آخرت کې عزتمند دی، خو دی به په دې دنیا کې دومره عزتمني که نه. موږ ته شیطان دا خبر راچولې ده
او بعض هغه شیطانان د انسانانو په شکل کې چې ته به پې کمزوری ښکاره شي ځکه چې ستا غلی نه و راغلی نه هېڅ چېرته هم کمزوری نه ښکاره کېږي بلکې دا مخامخ سړی به ورب الکعبه د مرګه پورې چې ستا مخې له راځي سرکوزی به ته غلطه مې وویل تا سره به سترګې نه شي لګولی وایي زه نه وم تللی دوی غم کې ګورې راغلی و ناست 3 ورځې راغلی او ما ته پکې لا دا م وویي چې د میلمنو روټۍ د په ما اوس سوچ وکړه زه چې هغه سړی به کمقل وي نو چې ده ته عزتمن نه وي او دی بل ته بیا هم عزتمن وي خلکو سره ښه کوئ که خلک د سره ښه کوي او که نه کوي او که بد د سره کوي دنیا کې به هم عزتمني آخرت کې به هم عزتمني او الله به دله اجرونه هم درکوي نو په دې به اکتفا وکړو او غټه مسله پاتې شوه چې طریقه څه ده خو چې صرف موږ په دې خبره پوه شو چې د تعزیت څه مطلب دی او ولې موږ د مړي خواله ځو او په کم نیت باندې ځو د مړي خپلوانو خواله الله رب العزت دې موږ له طاقت راکړي قرآن او حدیث باندې د عمل کولو او الله رب العزت دې موږ په قرآن او په حدیث باندې پوه کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.